اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته یوه بله مهمه موضوع چې عنوان یې دی محوري تناظر وړاندې کړم. لومړی مهمه خبره دا ده چې د ای زبر ټکی د ای ټکي متناظر نسبت د ډي خط ته دی. که چیرې ډي خط د ټوټه خط چې ای او ای زبر ټکي یې سره نښلولي دي عمودي ناصف وي. له دې څخه مقصد دا دی چې که د ای زبر او ای ټکي د یو ټوټه خط پر اساس یو د بل سره نښلول شوي وي او ډي خط د دې ټوټه خط چې ای او ای زبر ټکي سره نښلولي دي عمودي ناصف وي. عمودي ناصف په دې معنی چې دغه ټوټه خط یې په منځ نیم کړی وي او ورباندې عمود وي، یعنی د هغې سره 90 درجې زاویه جوړه کړي. په داسې حالت کې دغه د ای زبر ټکی د ای ټکي متناظر دی، یعنی د هغې سره مخامخ دی په مساوي فاصله کې نسبت عمودي ناصف ته. بله موضوع محوري تناظر چې موږ عنوان هم همدغه عنوان دی یا همدغه موضوع ده. د هر شکل محوري تناظر له هغه اندسي شکل څخه عبارت دی چې هره نقطه یې نسبت د لومړي شکل یوې نقطې ته متناظر دی. د تناظر محور که چیرې یو شکل نسبت یو خط ته متناظر وي، د هغه شکل تناظري محور د هغو ټوټه خطونو عمودي ناصف دی چې د شکل مخامخ ټکي یو له بل سره نښلوي. دغه دواړه موضوعات په لاندې مثلث کې درته ښایم. دلته د ای بي سي یو مثلث لرو. دغه مثلث د ډي خط پر اساس نیم شوی دی. نو دلته د AHC مثلث لپاره AHB مثلث محوري تناظر دی، یعنی د دې مثلث هره نقطه د دې مثلث د هرې نقطې سره څه ډول ده؟ متناظره ده. نو دغه مثلث چې د دې ډي خط پر اساس رامنځته شوی دی، دغه د دې مثلث چې دی محوري تناظر دی. او د تناظر محور په خپله دلته د ډي خط دی، ځکه چې دلته چې کوم ټوټه خطونه دوه ټکي سره نښلوي دغو ټوټه خطونو لپاره په خپله د ډي خط عمودي ناصف دی. نو همدغه عمودي ناصف د تناظر محور بلل کېږي. ګران زده کوونکو، درس دې همدلته بس وي. بیا چې د یوه بل درس سره حاضرېږم، د الله په امان.